مړه په واده پورې دا متل لا یاد چې موږ په واده بحث کوو که نه هغه واده کې هغه ښځه ونه چې د 5 وخته مونځ کوم میک اپ به ولې کوم زه خو 5 وخته مونځونه کوم نو هغه سړي ورته ویلي چې داسې کار دی هغه ښځې ورته ویلي وه ډېره پوهه وه چې 5 وخته مونځ کې او مخ دې داسې ښایسته شوی خو یو 2 رکعته نفل مونځ دې ماری له وکړه لکه توره دې نیوه چې دا هم لږه سپینه شي نو چې هغه ښځې بیا داسې وکتل که نه چې دا خو راباندې پوه که نه داسې کښېنم چې ما ته دې ونه وي نه تا ته نه وایم خو لکه دا خو څه بده نه ده که نه هغې هسې زیاتی کړو چې تا نه یو کس دی یو څه معلومات اوس ته ما نه معلومات کوې جلاله مثال دا ستا موبایل زما خوښ دی دا تا چېرته اخیستی نو که زه تا له اخیستی نه شم خو تا ته خو هغه ځای ښودلی شم که نه چې ورشه لکه مغروري خو نه ده په کار چې زه تا ته چې دا ته نه شي اخیستی او دا ستا د وس نه دی او دا داسې دی او داسې که نه سپنا خو ماشاءالله وای هاي مننه دستګي که نه نو که نور زه څه نشم کولی یا تا سره موبایل نشم نو ما نږدې نه لیدلې ما خدای پاکه زما مطلب داسې دی که تاسو نه یو چا ته پوس وکړو که نه جمشید خان نو تاسو هغه ته معلومات ورکوئ یعنې په معلومات هغه ته څه کېږي هغه به هغه ځای بیا هم پیدا کړي خو لکه په ګرځېدلو به پیدا کړي خو که تا یې ډرس ورکړو هغه به تا ته دعا وکړي چې خدای دې د څخه وکړي زه دې د ګرځېدلو نه بچ کړم اسانه هسې ښه وکړي که نه چې مثال زه واده خو داسې یو دعا ما ته هم وکړه که نه وي نو دا خو مې درته وکړو که نه خو داسې یو دعا وکړه خدای دې ما سره هم ښه وکړي چې زه تا سره واده کړم خو ومې کړو که نه خدای دې ما سره ښه وکړي چې زه تا سره واده کوم خدای دې تا سره ښه وکړي نو خو خدای دې تا سره ښه وکړي نور بس خدای دې تا له زیات عمر درکړي خدای دې تا په ژوند خوشحاله کړي خدای دې تا هغه ارمان پوره کړي چې ستا په زړه کې وي او نه پوره کېږي نه هغه هسې نه پوره کېږي بس که نور د سره جنګ کوي نه ابوبکر جنګ نه کوي جنګ نه مې ویستلي د پلار ته مې ولویلي که جنګ یې وکړو لایف کې به پسې راځي داسې لایف کې به وله ټک 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 لایف کې مې وي اوس مې ګیر کړی دی اوس جنګ نشته اوس به زه جنګ کوم دا به غلي که څه یې ویل په دروغو به سرین کوم یې موږ د جنګ یې وکړو راشه پسې که نه الله دې دغسې وکړي چې ستاسو واده وشي زه واده خبرې ختمه نور به څه وشي د واده قصه ختمه ده خانه لایف به بنده صحیح ده لایف بند بند که خو هغه پنشمنټ مې وکړه سترګې پرې مه خړوه خیر دی خړسترګې ته یې که زه یم نسواري نو ته خړسترګې که نه زما په پنشمنټ دې سترګې خړې کړې اوس څه پنشمنټ تا پسې به هغه شی هم ګرځوم نو واده کې نو که نه نو زه خو نه کوم که نه ته به ما هسې چل بلکې دې پنشمنټ یې کړې چې ستا کله دې پنشمنټ ته زړه وشي که نه چې دا اوس خوله داسې مثال چې ته اوس نسوار وکړې تا پسې به کوم که نه هلته پکې توکانې لړه کوي توکدانۍ هغه به په واده کې هم ګرځوو نو واده کې چې خلک سامانونه کوي سره کوي فرنیچر کوي خو یو پکې توکدانۍ وکړي ما ته وایي دا واده خو به ونه شي چې داسې وي نه خو یو پکې توپداني وکړه که نه یعنی جیز کې مونږ به توپداني مخلو ولا سخت دی بیخي خو دا توپداني به زه واخلم مړه دا دومره خرچې به زه وکړم توپداني داسې یو ښایسته ویډیو به در باندې کوم که نه صبر وکړه اوکې جلال خانه ډېره زیاته مننه ناوخته دی که صحیح ده ښه مننه خوشحاله اوسې ګپه مې ولګولې کوم مجردانو تا ته یو خبره کړي او یا زموږ په خبرې زړه بد شوي ټول بخښنه کوئ د مرګ ژوند پته نه لګي مسلمان انسان دی چې بخښنه وکړي مه رالیږه باروت جانه زه خو لای بندوم قربان دې شم خیر دی که باروت سره ګیم کوي مشکل نشته یو ګیم ورسره وکړه په دې خبرو باندې مونږ ستړي شوي یو په دې نصیحتونو باندې مونږ ستړي شوي یو که مونږ ته څوک کنځلې کړي
ورته څوک ښه کمنټ کوي هم کوریا بعد که هر څه وایي که نه بس د هغې مننه کوو ځکه چې پاتې دنیا د هغه د کوي موږ ورته څه نه وایو. بالکل بالکل بس سمه ده. خوشحال اوسئ، الله دې روغ لره. د ټولو ځوانانو مننه، الله مو خوشحاله لره، کامیابه اوسئ، ښه وخت ولرئ. که څومره ټیم وي او ښه خبره پکې وکړئ هغه ځان په ګناه کوي. موږ ته نه زخمي کېږو نه پې بیمارېږو، هغه ځان ته خپله ګناه زیاتوي. کوي دی خو چې زه یې نه وی بلاک نه تا به بلاک نه وباسي، ورته مې ویلي دي ټول کسان به د بلاک نه وباسي. د خیر نه وایم، زه ولې ورته څه نه وایم، زه ولې ورله جواب نه ورکوم، زه خپل ګناه زیاتوي. کوي دی بالکل. د الله په امان. مننه، خوشحاله اوسئ ټول او تاسو ټول به د بلاک نه خلکو ته دوکې مه ورکوئ. صحیح شو. کارډونه در کوم مجردانو او کوم ملګرو چې دا کمنټ بار بار کو چې زه د بلاک نه وینېستم، نو ټولو ته زه وعده کوم تاسو به د بلاک نه وباسي. کوشش کوئ ښه کمنټ کوئ. ښایسته ټول بلاک نه بیا وباسه چې وزګار شوي. خدا صحیح شو. مننه قربان. لب یو آل. خوشحال اوسئ، الله مو خوشحاله لره، الله مو ژوندي لره. د ټولو ډېره ډېره مننه.